حصارک د ننګرهار هغه لرې پرته ولسوالۍ ده چې تیر کې د نامنیو له امله په دغه ولسوالۍ کې د پام وړ رغنیزه چارې نه دي ترسره شوي او نه هم پکې مخابراتي شبکو په ښه ډول فعالیت کاوه. اوس د دغه ولسوالۍ په توکله سیمه کې افغان بیسیم مخابراتي شبکې د 3G او 2G انټرنیټي خدمتونه پیل کړل. دغه شبکې د ختیځې سیمې مسؤلین وایي دغه خدمتونه د TDH پروژې له جملې څخه دي چې له مخې دغه ډول خدمتونه پیل کړل. د دوی په خبره 3G خدمتونو څخه دغه ولسوالۍ زرګونه کورنۍ برخه منې شوې. نن چې کومه پایه فعالیږي دا د TDF د پروژې لسمې پروژې ده د جملې نه ده چې الحمدلله تاسو نن ګورئ چې په ښه معیاري ډول باندې پایه جوړه شوې ده او نن مو 2G او 3G خدمات دلته فعال کړل. 2G خدمات خو تقریبا تر 20 کیلومترو پورې هم کولی شي، خو 3G خدمات دغه 2 کیلومتره 3 کیلومتره په دغه خوا او شا کې دا څه آبادي چې ده انشاءالله دا ټول د پوښښ لاندې راولي. په همدې حال کې د ننګرهار د مخابراتو او ټکنالوژۍ او اترا ادارې مسؤلین د افغان بیسیم مخابراتي شبکې دغه خدمتونو د پیل کېدو له امله خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې هغه لرې پرتې سیمې د مخابراتي پوښښ لاندې راولي کومې چې تر دې د مطربې برخې دي. دغه افغان بیسیم یو پایه فعاله شوه چې اوس فی الحال 2G او 3G خدمات وړاندې کوي او لنډ ورځو کې به انشاءالله دغه خلکو ته 4G خدمات هم وړاندې کوي. ننګرهار ولایت ته تقریبا 23 پایې نورې منظوري شوي دي چې انشاءالله نږدې وخت کې به ساختماني او تخنیکي چارې شروع شي چې هغې شه به د مخابراتو پوښښ او هم کیفیت لوړ شي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان بیسیم مخابراتي شبکې مننه وکړه چې 3G خدمتونه یې ورته فعاله کړل. دوی همداراز له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د مخابراتي شبکو سره د همغږۍ له مخې د انټرنیټ بیې هم راښکته کړي. ډېر خوشحاله یو چې د افغان بیسیم پایه فعال شوه، انټرنیټ کار کوي هر څه او موږ ډېر مخکې په انټرنیټ باندې په هغه باندې چا سره غږېدو خارج کې ډېر په مشکل تکلیف باندې انټرنیټ دغه کوم خدمات چې دغه د دې بیې ډېرې لوړې دي. اطرافي سیمه د خلک اقتصادي مشکلاتو سره ډېر مخ دي، نو دولت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه بیو کې لږ ټیټوالی راولي. چارواکي وایي د مخابراتو وزارت او اترا اداره د انټرنیټ د بیو د راښکته کېدو په برخه کې هڅې کوي چې تر یو بریده یې تر پخوا نرخونه راښکته کړي دي. دوی همداراز زیاتوي چې د مخابراتي پوښښ د لوړېدا په پارې خصوصي مخابراتي شبکو ته هم یو لړ د حصارک ولسوال بیا تر دې وړاندې په دې برخه کې د خلکو د ستونزو یادونه وکړه او هیلهمندي یې وښوده چې مخابراتي شبکې خپل فعالیت تر دې هم پراخه کړي. حصارک ولسوالۍ چې یوه ځپېدلې ولسوالي ده او خلکو دې ته ډېره ضرورت لرو، ډېر اړتیاوې ته لرلې، مشکلات یې ډېر وو چې دوی دغه خدمت وکړو د افغان بیسیم دغه پایې فعاله کړله. امید دی انشاءالله چې نور په دې بخش کې د پایو په بخش کې هغه مشران هم فکرمند دي او کارونه پرې روان دي. انشاءالله په نږدې وختو کې به دا ټول شبکې چې کوم غیر فعاله دي هغه به فعال شي. هیره دې نه وي چې دغه مخابراتي شبکې تر دې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې 3 پایې فعاله کړي او په راتلونکي کې د یوې بلې پایې د فعالېدو خبره هم کوي. دوی زیاتوي چې د وخت په تېرېدو سره به د 3G خدمتونه د 4G خدمتونو ته لوړ کاندي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د حصارک ولسوالۍ.